پنبه افغان سوداګرو شپږ څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت صادرات لري. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونه محرکلی کوم افغان حکومت وایي تیر کال شپږ څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت پنبه صادره شوې ده. د صنعت او سوداګریز وزارت مطبوعاتي برخې ویلي چې تیر کال شپږ څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت افغان پنبه صادره شوې ده او تمه ده چې روان کال دا شمېر نور هم لوړ شي. سرچینه کاږي چې د پنبې تر ټولو ډیر حاصلات د هلمند، کندهار او کندوز ولایتونو ترلاسه شوي دي. د بلې خوا تاجکستان او پاکستان افغانستان د صادراتي پنبې تر ټولو مهم مشرتابه بلل شوې ده. د افغانستان ډېری ولایتونه د پنبې د کښت لپاره مساعد چاپیریال لري او ګڼ بزګران د ګټو بوټي په کرکیله او کاروبار بوخت دي. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.